السلام علیکم ورحمت الله. برېښنا په اونۍ کې څو مهمو خبرونو ته راغلاست. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایي رئیس ښاغلی الحاج ملا عبدالحق همکار عمل پلاوي ازبکستان ته د رسمي سفر پر مهال د دغه هیواد د برېښنا ملي شرکت له مسؤلینو سره په لیدنه کې د برېښنا انرژي په سکتور کې د همکاریو پر پراختیا او له ازبکستان څخه د 1500 کیلو وولټ برېښنا انرژي رالېږد سرې پروژې پر پرمختګونو خبرې وکړې. په دې لیدنه کې ازبکستاني لوري د همکاریو د دوام ډاډ څرګند کړ او ژمنه یې وکړه چې د 1500 کیلو وولټ پروژې چارې به د ټاکلي مهالویش سره سمې بشپړي او په دې برخه کې به افغان شرکتونو او تخنیکي کادرونو ته د کار او ظرفیت لوړونې زمینه برابره شي. محترم الحاج ملا عبدالحق همکار رئیس عمومی اجرایی د افغانستان برېښنا شرکت همراه با هیئت همراه خود در جریان سفر رسمی به کشور ازبکستان از شمار از کارخانه های تولید برق، سیستم های هوشمند برق و مرکز دولتی نظارت و کنترل انرژی برق آن کشور دیدار کرد. هدف از این بازدید تبادل معلومات و تجربیات در زمینه مدیریت هوشمند شبکه برق، نظارت آنلاین، کنترل بار و کاهش ضایعات انرژی بود. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایي رئیس ښاغلی الحاج ملا عبدالحق همکار عمل پلاوي د ازبکستان د تخنیکي مقرراتو ادارې له رئیس ښاغلي ډاکټر اکمل جومنظروف سره په لیدنه کې د برېښنایي تجهیزاتو د تخنیکي معیارونو، د لابراتوارونو د ظرفیت لوړوي، معیار عیارولو او د تخنیکي پرسونل د روزنې په اړه خبرې وکړې. په دې لیدنه کې ازبکستاني لوري په یادو برخو کې د همکاریو پر دوام او پراختیا ټینګار وکړ. بر اساس هدایت رهبری د افغانستان برېښنا شرکت به منظور تامین توزیع عادلانه انرژی برق و تطبیق منظم پرچوی ها در شهر کابل یک هیئت ویژه نظارتی ایجاد شده است که جکشن ها و سیستم های توزیع برق را از نزدیک نظارت می کند. این هیئت شکایت های مشترکین را بررسی کرده آنها را با مسئولین تکنیکی ساحوی شریک می سازد و روند حل مشکلات و بهبود نظارت را پیگیری می کند تا مشترکین مطابق برنامه تنظیم شده پرچوی ها برق را به گونه منظم و عادلانه دریافت کنند. او د افغانستان برېښنا شرکت شکایتونو اورېدو مدیریت کارکوونکو په تېره اونۍ کې د 1606 پیرودونکو ستونزو حل ته رسېدنه کړې. په دې لړ کې د 144 شمېره له لارې د 490 واتساپ شمېرې له لارې د 406 په حضوري ډول د 110 او د برېښنا اپلیکیشن له لارې بیا د 300 پیرودونکو ستونزو حل ته رسېدنه شوې او دا چاره لا هم په نورماله بڼه دوام لري.